خانواده هایی که از آتش جنگ بین داعش و طالبان فرار کردند اینجا در یک دشت ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار وضعیت رقتباری دارند. کیلومترها دورتر پشت این تپه ها شورشیان داعش و طالبان در چند قریه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار با هم درگیرند. حاصل درگیری آنها بیخانه شدن هزارها تن است که تعداد کمشان به اینجا پناه آوردند. دغه سیالات در باندې چې ټول دغه سې د شپې روواته کورونه پاتې شو درګاګانې پاتې شوې بچي پاتې شو کونډه رنډه ما بچي مې په جګړه کې پاتې شول او زه دغلته ناسته یم دغه سیالات دی چې د خدای اسرانه د بنګانو اسران موږ به څه کوو دغه دی تاسې کومکونه وکړئ چې د بنګان رجیک شي دغلته هغه شي خدای پاک پروردګار رحم مهرباني په وکړي د طالبانو او د هغو ډزې سویل رابط سه زیاتګای نور سکاتم طالبانو منډي ویلاو د مالونه په دې خپل کې را روان و د سره می ورڅ سره ګډ کړي و چې غو په خو بیا زیاتګای نور زیاتې موږ وکاته چې په کلی کې په شکم پاتې نسول زیاتګای موږ مراواټه ولې موږ خو هغه موږ ګاډه برته پیدا شي ګاډه ته پیدا نه نور په ادب سره څه د دیش مخ پوشاشي خدم د نبی بچنو د نبی تام مخ کی هر موږ په خپل سر ډاری په دغه وجه باندې موږ مالونه پاتې زندگی پاتې و خالد کده سرم را وستل دغه بستریم را بار کړی دی لوسو شب اوسم د کورونه پاتې دي. این خانواده ها نیازمند کمک های عاجلند. والی ننگرهار میگوید تلاش های امداد رسانی به این آسیب دیده ها آغاز شده است. خطرات او د غوښونو لامل به ځای شوی دي دغه لپاره اوس مهال شل د سروي ډلې او ټیمونه په سیمه کې په کار بوخت دي لګیا دي هغه کورنۍ چې هغه متضرر شوی دي لغوي سره مرسته کوي تر دې مهاله پورې 3400 کورنۍ سره عملاً د خوراکي او غیر خوراکي مواد او د نقدي پیسو مرسته شوی دي او د 15000 په شاوخوا کې کورنۍ نور تثبیت شوی دي عملاً زموږ د مرسته او د سروي ټیمونه په سیمه کې فعال دي. شورشیان داعش در تابستان سال 2016 راه خود را به ولایت ننگرهار در شرق افغانستان گشودند، اما طالبان پیشتر از آنها در این مناطق فعال بودند. این دو گروه تندرو اسلامی که رهبری همدیگر را نمیپذیرند به تکرار با هم درگیر شدند. نیروهای امنیتی افغان نیز در ولایت‌های ننگرهار و کنر با هر دو گروه درگیر جنگند. جنگی که برای این باشنده های ولسوالی خوگیانی بجز تلفات و آوارگی چیزی در پی ندارد.